سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به وئ. نن له یوې نوې ویډیو سره بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې یم. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې په واتساپ کې مو نمبر بلاک شوی وي، یعنې په اکونټ مو بلاک وي، بیا نه راخلاصیږي او له مشکل سره مخامخ شوي یاست. هغه څنګه کولی شو چې حل کړو. دا چې دا مشکل څنګه د اول مشکل ته ولاړ سو چې هغه تاسو ته وښیم چې څه ډول مشکل ده. اول به تاسو راسئ لکه واتساپ دا ده، زه راخلاصومه، زه تاسو ته ښیم ګرین کنټینیو. ګورئ زه دلته خپل نمبر دایرومه چې تاسو ته یې وښیم چې نمبر په واتساپ کې څنګه بلاک کیږي. افغانستان به انتخاب سي، دلته ګوره همغه افغانستان انتخاب ده تیار، خو که چا نوی انتخاب نو افغانستان به انتخابوي، که څوک افغانستان کې او که بل هیواد کې، یعنی بل هیواد به انتخابوي. اعلان دی تیار د همغه هیواد کوډ نمبر راځي، بیا به نمبر دایر کوي، مثلا لکه دغه نمبر نس واتیا دوه. نو دا نیکسټ باندې چې ووهئ، ګورئ دغه رقم به تاسو ته مشکل راځي. دغه مشکل چې کله تاسو ته هم راشي، نو زه د دې نه یو سکرین شاټ اخلم چې دا وروسته ماته د ایډیټ په برخه کې کاریږي. دلته دوه اپشن دي، یو کانسل او بل سپورټ. نو زه دلته باید تاسو سپورټ اپشن وای. کله چې سپورټ اپشن ته لاړئ، تاسو نه اډ سکرین شاټ هم درنه غواړي او پاس دا ډسکرایب یور پرابلم. ډسکرایب یور پرابلم کې به تاسو چې ولیکئ مای نمبر لیکئ او که اکاونټ ښیي، دواړه یو په یوه ده. مای اکاونټ هم لیکلی شي، مای اکاونټ یا مای نمبر has been banned. صحیح ده؟ څه به ولیکئ چې please turn it on again. دا به ولیکئ. که سکرین شاټ مو اخیستی، دلته کولی شئ د لاندې برخه کې سکرین شاټ هم ورته اډ کړئ، همغه سکرین شاټ چې لږ مخکې تاسو اخیستی وګوره، او که نه وي پروا نه کوي. نو بیا به دغه د نیکسټ بټن باندې به کلیک وکئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه، په دې اپشنو به لکه وریفای یور نمبر او سیینګ د میسیج یور فون نمبر، دیو کې به مثلا هاو ټو ډیلیټ یور اکاونټ، دی باندې به یو باندې به هم کلیک نه کوئ. دغه آخر کې د شنه پټه چې تاسو ګورئ دس ډزنټ انسر مای کوېشن، صحیح ده، په دغه باندې به کلیک کوئ. دلته به تاسو ته کومه برخه راشي؟ دلته ستاسو ته د جیمیل نښه راځي چې دغه جیمیل باندې به تاسو کلیک وکئ. کله مو چې جیمیل باندې کلیک وکړه، ستاسو په موبایل کې چې کوم جیمیل هغه ستاسو خپل جیمیل فعال وي، همغه نه د واتساپ مرکزي هغه ته چې کېږي انډرایډ واتساپ سپورټ هغه ته ځي. ګورئ هلته جیمیل مې لیکلی android@support.whatsapp.com. دغه جیمیل ته ستاسو دغه مشکل ګورئ دلته ټول هر څه لیکلي دي، همغه سکرین شاټ هم پکې شته ده. دلته لیکل شوي دي همغه کوم چې ما ولیکل بره، my account has been blocked, please turn it on again. دا لیکل دلته به تاسو دغه د سینډ یا د استولو تڼۍ باندې به کلیک وکئ. ستاسو ایمیل به واستول شي، او کله چې ایمیل مو واستول شو، تاسو ته به ځینو اکاونټونو لپاره ډیر زر بیرته ځواب راځي، او ځینو لپاره ډیر ساعتونه، حتی یوه ورځ دوه ورځې ټایم نیسي، که ډیر مشکل نه وي پکې رامنځته سوی، نو زر هغه کېږي. د دې مشکل دغه مشکل ولې رامنځته کېږي؟ دغه مشکل ستاسو نمبر په واتساپ کې ځکه بلاک کېږي چې دلته څو هغه لري فاکټورونه دي. یو خو دا ده چې تاسو له په یوه ورځ کې لکه ډیرو کسانو ته میسج کړی، په یو وار مو ډیر 40-50 نفرو ته یو میسج لیږلی وي، او یا هم
د واتساپ له لارې مثلا تاسو شی کړي دي خپل یوټیوب چینل لینک مو ډیرو کسانو ته لیږلی وي یا هم د هغې تر څنګ یو بله فکټور یې دا ده چې لامل یې دا ده چې کیدای شي تاسو د واتساپ له لارې هغو کسانو ته ډیر میسیجونه لیږلي ځینو چې هغوی سره ستاسو نمبر په واتساپ کې سیو نه وي یعنی ناشناسه خلکو ته تاسو یو میسیج لیږلی وي یا د یوټیوب لینک لیږلی وي یا یو بل څه لیږلی وي د دغې له وجې نه هم دغه ستونزه په واتساپ کې را منځته کېږي چې د واتساپ دغه د پالیسیو سیستم له طرفه ستاسو نمبر بلاک کېږي د واتساپ د سیستم مرکزي سیستم له طرفه او یو بل لامل هم کېدلی شي چې تاسو دغه خپل واتساپ نمبر چې ده هم زمان وغواړئ چې په دوه موبایلونو کې ترېنه کار واخلئ یعنی هم په یو موبایل کې فعاله وي واتساپ مو په همدې نمبر باندې تاسو وغواړئ چې په بل موبایل کې هم فعاله کوئ نو دغه ستونزه پکې رامنځته کېدلی شي ستاسو نمبر بلاک کېږي نو دغه طریقه ده چې تاسو وکولی شئ دې طریقې نه دغه خپله ستونزه حل کړئ او دا چې څنګه کولی شو د خپل یو نمبر باندې یا خپل د واتساپ یو اکاونټ په دوه موبایلونو کې وکاروئ دا یو ځانګړې برخه ده چې که چېرې تاسو غواړئ چې زه په دې هکله تاسو ته ویډیو جوړه کړم نو کولی شم چې تاسو ته ویډیو جوړه کړم نو هغه هم په کمنټ کې راته ولیکئ که مو وغوښتل زه په هغه برخه کې هم تاسو ته ویډیو جوړه کړم ملګرو دلته ګورئ چې سپورټ هغه راغی زما جیمیل ته ګورئ دلته یې راته لیکلي چې ستاسو له میسیج ته مننه موږ ستاسو ستونزه واخیستله او ډیر ژر به تاسو ته په دې هکله باندې دویم ریسپانس یا سپورټ بیرته درکو کله چې دویم جیمیل ته راځي نو څه کیږي پاس له غنه به ستاسو دغه اکاونټ بیرته فعاله شي نو قدرمنو لیدونکو دا دی تر شاوخوا 12 ساعته انتظار وروسته زما ایمیل ته سپورټو ایمیل راغلی د واتساپ ادارې لخوا نه دلته تاسو ګورئ چې سپورټو ورته لیکلي دي په دې کې ویل شوي دي چې ستاسو ستونزه حل شوله یعنی کولی شئ چې تاسو خپل واتساپ اکاونټ بیرته ترلاسه کړئ نو راځئ زو امتحانوو یې چې آیا په رښتیا هم زموږ ستونزه حل شوې ده او که نه نو واتساپ به راخلاص کړئ اګرین کنټینیو همدغه نمبر دی چې پخوا هم تاسو ولیده نو اوس به نیکسټ کو ګورئ انشاءالله تعالی دا د مشکل حل سوی ده راته وایي چې آیا نمبر ایډیټ کوئ او که اوکې کوئ نو دلته به اوکې ووهئ انتظار به وباسئ تر څو دغه اته رقمي شپږ رقمي ډیجیټل کوډ یعنی وریفیکیشن کوډ راشي زموږ او تاسو نمبر ته او موږ تاسې خپل اکاونټ بیرته وریفای کو او بیرته ترلاسه کو اوس به نو انتظار به وکاږئ تر څو دغه کوډ راشي ملګرو که په یو ځل باندې کوډ تاسو ته رانغې تاسو به انتظار کوئ دغه ثانیې چې ګرځي راکمیږي نو دا چې پوره شي که تر دې په پوره کېدو تر وخته پورې دا کوډ تاسو ته رانغې نو تاسو بیا ریسنډ کولی شئ دغه کوډ ریسنډ کولی هم شئ بیا یې تاسو ته راولیږي او یا هم تاسو څنګه کولی شئ کالمی هم کولی شئ چې کالمی شي درته ملګرو دا دی کوډ زما نمبر ته راغی کوډ به پکې دایره کو تاسو ګورئ چې کوډ به دایره کو زما اکاونټ الحمدلله بیرته جوړ شو ګورئ چې زما واتساپ بیرته ترلاسه شو الحمدلله نو ملګرو تاسو کولی شئ چې په دغه طریقه باندې خپل د واتساپ اکاونټ بیرته ترلاسه کړئ یعنی ستاسو کوم هغه نمبر چې تاسو د واتساپ اکاونټ پرې جوړ کړی وي او دغسې بند شوی وي بلاک شوی وي د واتساپ ادارې لخوا نه په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې تاسو یې بیرته ترلاسه کړئ نو که چېرې مو تر اوسه زما چینل نه وي سبسکرایب کړی د دغه ډول ګټورو ویډیوګانو لپاره زما چینل در سره سبسکرایب او په خوا کې د زنګ تڼۍ هم کېکاږئ تر څو زما هره ویډیو ژر تر ژره تر تاسو در ورسیږي تر بیا ښې چارې د الله په امان
بریال ټیوب د په زړه پورې او ګټورو مطالبو پانګه.